السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاته. ټولو خویندرونو ته سلامونه او مینه. خویندرونو دغه ژوند یو ډېره لویه سرمایه ده. چاته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی او بیا ایمان ورکړی دی، هغوی د ټولې نړۍ ګټې لاسته راوړي. عزیزانو، ښه اخلاق، ښه اندونه، ښه فکرونه، ښه کارونه هغه شی دی چې د ژوند مقصد لاسته راوړي، د خدای رضا لاسته راوړي، په نړۍ کې ښه ژوند کوي او د مرګ نه وروسته خدای هغه څه ورکوي د کوم څه چې ژمنې کړي دي. عزیزانو، موږ او تاسې په خپله ځانونه خراب نه کړو. په موږ او تاسې کې داسې مضر انسانان شتون لري چې هره خبره یې ضرر لري، هره خبره یې درد لري، هره خبره یې تاوان لري، ځان ته هم او نورو ته هم. ځان ته هم تاوان لري، په کور کې هم فساد جوړي، په ګاونډ کې هم فساد جوړي، په ولس کې هم فساد جوړي. دا ځکه چې مضر دی. ډېر انسانان داسې وي چې سهار نه تر ماښام او ماښام نه تر سهاره په دې کې بوخت وي چې خپل ځان ته څه وګټي. بیا که لږ وخت ورته پیدا شي او د چا سره کیني، البته د خپلې کورنۍ سره، تره زامنو سره، ورونو سره، ګاونډیانو سره، بیا احسان په هغې کوي. پیسې ځان ته ګټلې وي، خپلو بچو ته، خپل مور و پلار ته یې ګټلې وي، احسان په هغوی کوي چې کیني زه خو خپل مور او پلار ساتم، زه خو ښځه او بچي. دا په دې اند دی چې دته ښځه او بچي هم بل څوک وساتي، دته مور او پلار هم بل څوک وساتي. او د دې سره سره د دومره غیر انساني حرکات لري چې چا ورسره احسانات کړي وي، د هغې بدله دی په بدو خبرو. دومره خو انسان نه دی، دومره خو مؤمن نه دی چې د احسان بدله په احسان ورکړي، بلکې د احسان بدله په بدو ورکړي. که چا ورسره ښه کړي وي، دی په مقابل کې بیا راپاڅي، چا به ورباندې احسان نه وي کړی، دا به یې ور یادوي چې دا کار خو ما کړی، دا خو ما کړی، زه د چا احسان نه منم. هغه چا چې ورسره احسان کړی، دې ته یې مجبوري چې یو ورځ ورته وایي چې دا کار خو ما کړی دی، نو بیا به یې تر مرګه نه په هېروي. دا هغه کړنې دي چې موږ او تاسې باید د دې نه څه زده کړو. دا زه چې وایم، د دې دپاره وایم چې په ما تېرې شوي دي او لا یې هم په جریان کې یم. نو زه نه غواړم چې تاسو په دې کې اخته شئ. تاسې باور وکئ که موږ او تاسې مرستې کوو، که موږ او تاسې ښه اندونه، ښې لارې چاته وښیو او د هغې بدله بیا نه غواړو او هېڅ تمه هم ورنه نه لرو چې دی په مقابل کې څه وکړي، نو یو ګټه خو به یې دا وي چې ته به نه ځورېږي، بله ګټه به یې دا وي چې هغه د خدای درګاه ته به سم ورسېږي. بله سپارښتنه هم هغه کسانو ته ده چې هغوی سره مرستې شوي دي، هغوی ته هم دا سپین سترګیانې نه کوي چې د چا په کونې پسې داسې لګېدلي. لکه ما ته ډېرو چا ویلي دي، تاسې باور وکئ، هېڅ اړتیا دې خبرې ته نه لرم چې یاد یې کړم، خو چې د چا سره هم کړي دي، یعنې تر دې ځایه راوستی یم چې تلیفون یې راته کړی چې ستا په پیسو د اور بل شي، ولې بیا نه کوې. نور یې غوښتي نو طاقت نه وي، وس هم نه وي، توان هم نه وي، نو ځان هم غلی کړی، بیا وایي چې موږ خو دومره تلیفونونه تا پسې وکړل او د پیسو نه یې تلیفونونه ډېر شو، او که تا مخکې مرستې کړي، ستا د خدای په پیسو اور رابل کړي، او تا چې مرستې کړي نو هغه تا ګن زما په کوټې، بیا د وي معاف ناولتوب د زما په کوټې راغورځولی دی او زما په لمن کې راغورځولی، زما احسان به منې. بیا وروسته یې دغسې خبرې
نو دغه شی نه دي چې د انسانانو زړونه ماتي. موږ او تاسې انسانان یو. تاسې په قرآن کې د الف لام میم نه واخلئ تر والناسه پورې انسانان. خدای پاک د انسانانو نه ګیله کوي چې انسانانو تاسو ته ما څه درکړل او تاسو په مقابل کې څه وکړل. نو الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. دغه کارونه دي چې زړونه ماتوي، خپلوۍ سره په دښمنۍ باندې بدلوي او ځان ته تاوان رسوي. که چاته ورسوي که نه ځان ته تاوان رسوي. په دې باندې چې دا بدې خبرې د ژبې نه وباسو، که د دې په مقابل کې یو ښایسته خبره، یو ښه خبره د ژبې نه وباسو، تاسې باور وکړئ هغه انسان بیا هم کوي، بیا هم مرسته کوي، بیا هم ځکه خوند ورکوي. څنګه چې د خدای پاک عادت دی، دا د خدای عادتونه دي چې په موږ کې اچولي، چې د خدای عبادت کوي، د خدای شکر کوي، نعمتونه درکوي. داسې ده که نه ده؟ نو تاسو څه ځای کې انسان یو څه مرسته وکړه او ته په هغې په مقابل کې هغې ته داسې دردونه ورکړي چې تر مرګه یې پیر نه کړي، نو بیا به لاس تر وړي، خو بیا ځان هم درنه ساتي. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.